اوس یو سړي نکاح وکړه ماته بل چا وي نکاح یې کړې ده او چې نکاح مو که بیا هم د نظر حفاظت نه کوي بیا به څه کوو بیا به څه کوو مې چې نکاح یې وکړله او بیا هم د نظر حفاظت نه کېده نو بیا د تبلیغ لار د خانقاهونو لار او جومات درس دې لازم کړي خانقاه دې لازم کړي تلاوت دې لازم کړي بیا د دې پاک مجلسونو کې کښېني انشاءالله بیا به د نظر حفاظت کړي انشاءالله بیا دا مجالس اختیار کړو او په سنت طریقو ودونه کوو دا ګاڼه بچانه دا خرافات لغویات دا ټول ختم کړو د الله رضا تلاش کړو د امام الانبیا خاتم الانبیا په سنتو باندې عمل کړو سنتو کې د دنیا او د آخرت خوشحالي دي سنتو کې خیر دی د مکمل دعاګانې مسجد ته د راتلو دعا مسجد د وتلو دعا د روټۍ شروع کېدو دعا د اوده کېدو د پاڅېدو دعا باتون ته د داخلېدو دعا د دې دعاګانو کړي لوی خیر دی دا خلکو اوسه پورې SOPs اور سیفټي اور حفاظت نو یو دنیاوي حفاظت دی یو دینی حفاظت دی دا مسنون دعاګانې SOPs دا مسنون دعاګانې دا تور دسمبر نه واخلې بیا دسمبر نن شروع شو ما دا خبره هغه وخت کړې وه چې موږ به هغه کار وکړو چې لاس به مینځو دا ټول فاصله به هم ساتو ماسک به استعمالو خو لیکن د مسنون دعاګانو اهتمام ګوره د باتروم دعا څنګه ده اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث خبث اور خبائث مذکر مؤنث نو څه مطلب ته باتروم ته ځې او ته چې ما الله ما بچ کړي ما ته نجات راکړي د نارینه او زنانه او جنات پیریانو نه نو باتروم کې نو ډاکټران حضرات وایي لیٹرین باتروم میں کروڑوں جراثیم ہوتے ہیں منہ عاملان وایي کروڑوں جنات ہوتے ہیں ڈاکٹران حضرات ہوئی جراثیم لگ نہ جائے منگوتوائی جنات لگ نہ جائے اور پانی سے لیٹرین باتروم کو صاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن پانی سے پاک نہیں ہوتا مسنون دعا کے پڑھنے سے صاف بھی ہوتا ہے پاک بھی ہوتا ہے نو دا د سکول الکات د اهتمام کوي د مدرسو ماشومان د بنیو د بنات وړي وړي ماشومان جنکه د اهتمام کوي مشرانو خدمت کې دا گزارش دی که پوره دعا چانه ته چې باتو د لکیږي صرف بسم الله دی اگر راواتو دعا دی غفرانك غفرانك درې پیره مکمل دعا دی او چې دا دعا څوک نه وي لږ تحذير کا او د تنبیه په تور وایي دا دعا چې څوک نه وي گھریلو اوریجن خاندانی اختلافات اور اکثر طلاق بھی اس دعا کے نہ پڑھنے کی وجہ سے واقع دا معمولی خبره رسول الله مبارک د یو دعا اهتمام کوي او ته به ژوند تیرې دا دعا به اهتمام مې کوه که تا یو کال دپاره بایکاټ وکړو چې باتروم ته نه ځم به بیا مه وایه دا بایکاټ کولی شي 3 ورځې څوک بایکاټ کولی شي د زور ګورم انشاءالله نو د دې دعا اهتمام به کوو انشاءالله آینه کې د کتو دعا اللهم انت حسنت خلق دا ځان مستقل ټیم غواړي چې زه په دې خبره وکړم او دا ماشومان د نظر کېږي نو نظر لګېدل حق دی 12 حدیثونه ما درس کې ویلي نظر لګېدل حق دی حدیث د بخاري شریف العین حق نظر لګېدل حق دی ګڼ روایتونه دي موږ سره درس کې یو کس به کېناسته په سترګو ړوند نو هغه وایي چې زما نظر بم لگی زه غړون دی ما موږ ته په دارالعلوم حقانی کې ډاکټر صاحب ډاکټر شیخ شیخ سے فرمایي چې د ړوند نظر هم لګي د ړوند څه کې د غایبانه نظر هم لګي یو سړی کراچۍ نه دی لیدلی او تا ورته چېرته یو محل دی د شیشو یو بلډینګ دی که نه ډېر ښایسته دی او تا ورته د هغه بلډینګ تعریف وکړه حاجي صاحب د هغې تعریف وکړه او دې ړوند او ته ووایي چې یا دې تلې نه خو دې چې ښه دا خو ډېر مزیدار دي کېدای شي یو ګړز وکړي چې راپېل شي زموږ په جان محمد کې یو استاد و او په خرکۍ کې امام و کېدای شي مفتي صاحب پېژني مولانا محمد سعید النعماني اللغمان سعید مولوي صاحب سعید مولوي صاحب مولانا امیر الرحمن النعماني اللغماني هغه هم د لغمان دا هم د لغمان او اټکي کې به درس کوو دوره تفسیر به کوو مولانا امیر الرحمن النعماني دا نو هغې به فرمایي زموږ یو ملګري د هغه نظر به لګېده وایي ما نه منل وایي ما پرې که د چا نقصان وشي بیا به پوره کوي ما ټیک ده وایي هم سره پېښور کې روان یو سور موټر تېرېده وایي هغه وایي چې څومره ښکلي موټر دی چې څنګه تېر شي هلته پنچر شو ما جوړ شو سوله پنچر ولګوه نو پښتانه وایي نظر د ښه نه لګي نظر چې څوک در باندې ښه ولګېده او نظر والته به سپېرم نه وایي ګوره بدري صحابه دي چاته چې اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم د صحابو نظر لګېدلی دی چې د چا نظر لګېده پر سپېرلو وایي پلار د وجې بچي د نظره کېږي بچو د وجې پلار د نظره کېږي فصل څاروي ګډې پیسې د نظره کېږي واده والے د نظره کېږي ماشاءالله ورته یې که کافي وځي که نه نو نظر لګي نظر حق دی اوس د هغې دپاره اسباب په دوه قسمه دي یو شرعي یو غیر شرعي د شرعي سبب به اختیار وکړم شرعي سبب کوم او په شرعي سبب کې هم بیا زمون نیت دای
چې یقین مونږ د الله په ذات لکه څنګه تبلیغ کې چې مونږ سینوزي له لاړ شو نو مونږ تعمیر صاحب وایي چې روټۍ به خورو لږه به څوک ختموي او اوبه به څکو تنده به څوک ختموي او ډاکټر له به ځو علاج به کوو سنت طریقه ده شفا به څوک راکوي نو شرعي سبب چې کوم سبب شرعي دی هغه اختیارا خو یقین به په چا باندې په اسباب نه په الله تعالی باندې یقین نو شرعي اسباب اختیار اوس لکه دا اوس ته دی ګوره چا سپیا کرا ځوړند کړی چا سپیا کا چا ګاډي ته ټوډي کارولې نه وي د ماشومان سنټر راځوړند کړی او چې غټ ټرک یا لاري یا ټیکټري نو هغه ته سپیا راځوړند پته ټول ماته په اسلام کې د خدا کې د ستنه کړ چې زما د ګاډي بدل نظر بد نه څوک باندې کې دا سپلې به کوي سپلې چا ماشومان ته وړي چې چاکو راځوړند کړی ما مخکې ما پروګرام کې ویل ما دا 2021 د چاکو دور نه زه خپل عامل الحمدلله د جناتو د 2021 پیریان په چاکو نه تختی اوس وشټینګر فروز ډیزی کټر ډیزی پام راکټ لانچر واړه ګرنیټ نو تر اسوړم کا بمونه واړه چاکو دور د مولوی دا ټیپر نه کټ ټماټر باقاعده مارکیټ کې مسلمانان خرڅي په دا عقیده د هندوانو دا له لحاظ د هندوانو عقیده نه چاکو دور نه دی اوس د واړی راکټ لانچر ملاوي او تر اسوړم دي شین کې بس په دغه باندې یو گزار کې یا واړه ډرون وتاو لګي توجه ډرون چې عمله کې پته نه لګي د پیریان د عمله پته نه لګي په ډرون ورته بهرحال دا ټول څه نظر لګیدل حق دي دا چا نظر چې لګي هغه سپیرن بدري صحابي د صحابي نوم ته کې سهل بن حونیب سهل دا ډېر ښایسته او ډېر ښکلی وجود درلود پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځای ته روان نو د یو ځای کې اوبه ولیدل دی زه لږ لامبل تړل شو دا بعض موږ مولیان نه یو موږ مولیان یا تبلیغیان پیران زموږ د ټول موږ که مزار چمن وینو یاره دوه رکعته مونځ نه کوم په دې چمن کې بله زموږ مونځ تړل کېږي او چې مزېدارې اوبه وي یاره په دې اوبو لږ اودس نه کوم خو مزار ته راځي فکر هسې به بیا لږ تازه شي اودس مې یو ځل شته خو لږ تازه به شو دا د هر چا خپل انداز دا چا خپل یو شوق وي نو دا لامبل نو یو بل صحابي وکتل او هغه دا وایي چې واه ما په ټول عمر کې داسې ښایسته بدن نه دی لیدلی په ده ته به راغله سم پاره پیدا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود دي نو دته و چې په چا د شک راځي هغه پلان کې صحابي هغه راوغوښت هغه ته چې الا خبردار الا احدکم ان يفعل ان يقتل اخيكم تاسو کې یو کس داسې کار کوي چې خپل ورور قتل کوي تا چې دغه حسن ولیدو تا چې دغه ښایست ولیدو الله برکتا نو د برکت دعا دې ورته نه کوله سبحان الله چې برکت مني برکت دعا دې ورته نه کوله نو چې څوک در باندې ښه ښکاره شو نو درې پیرې ورته دا ووایه اللهم بارک فيه اللهم بارک فيه اللهم بارک فيه دا ووایه درې پیرې یا ماشاء الله اوس خلک هوښیار شوي دي نو پخوا به جنډه لګوله توره مویسي شیګان خو نه چې توره جنډه لګوي توره جنډه یا به کټوې رانسپوره په کور به پرته وه کټوې هغه چې به سورې کټوې یا د اسنال اوس ورو خلکو ایجوکیشن هم راغی تعلیم هم راغی سمج هم راغی الحمدلله خانقاه برکت هم خور شو په ټول کې خور شو او جهالت توره تیاره علم رڼا ده د رڼا نه چې څوک تښتي خاپیرک خاپیرکان پېژنې هر ځای کې شته دا خاپیرکان دا د ورځې نه د ورځې دا د شپې او ورځ خو رڼا ده د دې رڼا سره دښمني ده او چې د چا علماو سره ګوره رڼا ته چې راغلې تور سپین به پکې وپېژنې خپل پردي به وپېژنې دوست دشمن په رڼا کې پهچان کېږي علماو سره رڼا د علم دی عالم ته چې رانږدې شوي کاروبار به دې ټیک شي اخلاق به دې ټیک شي غم غادي به دې ټیک شي زندګي به دې ټیک شي حرام به پرېږدي مردار به پرېږدي د فرق په جایز ناجایز کې په رڼا کې د دوست دشمن پته لګي او په تیارو کې چې څوک هغې د پاک او د پلید پته لګولی شي د علماو سره رڼا ده او اسان الفاظو کې څوک چې د علماو مخالفت کوي علماو نه لرې کېږي هغه په تیاره کې دي او د رڼا نه چې څوک تښتي خوشحال خان خټک به هغه فرمایي وایي د رڼا نه چې څوک تښتي خاپیرک دی خاپیرکان هم وپېژنه که نه خاپیرکان هم پېژنده نو خاپیرکان مخکې مه بوځئ پوه شو سبا د ورځې نه که نه نو تا له بیا نالې څه پاکې او څه به د ډېرانه خوا دې خوا کړي په خبره واځان ته علماو سره عقیدت محبت ضروري دی نو مسنون دعاګانو کړي نو خیر دی نو هغه نو دا صحابه نظر لګېدلی دی نو درې پیرې ماشوم که ډېر ښایسته دا یو اسانه دعا درته وایم بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله دا په ماشومانو دم کوي د دې اثر به پیر صاحب دی دا په ماشومانو دم کوي نو ماشومان به د نظر کېږي نه او که د نظر کېږي نه او गिरेंगे नहीं
और अगर रास्ते में गिर गए तो चोट नहीं आएगी. सुभान अल्लाह. دا ماشومان چې ښکلې کپړې واچوي که نه چېرته نالۍ کې راپرېوتې ځان یې ساه کړې کور ته په ژړا راشي مور یې وایي اوس دا درېیمه جوړه ده چې تاسو دلته بدلوم ګوره لامبولو ته تکړی دی مور ته به له ووایه او جامو اچولو ته تکړی او د دې دعا ویلو ته تکړه مې دا خو د خړو نه لګي او چې د چا نظر ښه لګېده هغه ته ماشاءالله وایي موږ پښتنو کې یو څیز بل دی پته 400 کې شته او کې نشته چې د چا څوک ماشوم راغی ډېر ښایسته وي هلکه دا ماشوم ډېر ښایسته دی دا بل څه وایي توکه پي توکانې پي شته که نشته شته که نشته ما د پیر صاحب وایي سنجیدګۍ هم لږ کار واخله خیر دی ما ډېره سنجیدګي کړو خو عادت نه مجبور یم خپل کوشش ما وکړه بهرحال دوی وایي توکانې پي توکا ما چې چا په سعودي کې او قطر دوبۍ کې بهر ملکونو کې چا وخت تېر کړي سعودي دوبۍ کې عربو کې ګوره دا عرب نه دي دوی سره ښه شوټینګ وکړه ښې ووښه وینه پې مه راوباسه او عربي ته په ځمکه توکانې ونه توکي که یو عربي ته مخامخ په ځمکه بس پلار په نیکه ځان له دشمن کړ دوی وایي توکانې پې توکه ما توکانې په مشر هم توکل یو دم کې توک دی هغه تیپل ورته وایي سپوک او لاړې مبارکې دم کې هغه زموږ علما مشایخ د هغې قایل دي مني او کوي چې دا دم یې لږ لوعام دوی وایي توکانې پې توکه ما درس کوم ما درس کوي وایم توکانې نه سم بلغم پې وروته توکان پې توک دا د مسلمان بېزتي کې نو دا توک والے سیسټم به ختم کړي توک والا بهر دا ځان یو وسیع موضوع ده د نظر باره کې نو بهرحال د واده والا ته ټول مرحبا ووایي څه ورته ووایي وليمه سبا ده که نه اتوار په ورځ نو چا چې مرحبا ویلي دوی باندې ښه مضبوطه وليمه وکړه څه شو او وليمه سنت ته خوړل عبادت کې جان د عبادت پاتې نشته وليمه سنت ته د دې سنت خوړل د دې دا عبادت دی والله د دې عبادت توحید ټول ډول او په دا خبر باندې اکتفا کوم څه خپل زیات کړی شي زندگی باقی صحبت باقی مساجد آباد کو مدارس آباد کو تبلیغی مراکز آباد کو خانقاهونه آباد کو اور اجتماع کې به شرکت کوو ان شاء الله او جاني مالی تعاون چې څومره ضرورت راغی تعاون وکړو د بار نه څومره خلک راځي او ملماني او موږ بسوي قرباني چې د دې حق ادا کړو ان شاء الله مې زبانه حق ادا کړو چې یقینا زمې زبان یم ان شاء الله زه به خپل کوشش کوم سم ټیم کې په نور عالم یا په داس لکسا خپل ازلی بلګول ان شاء الله چې زما په الله برخه وکي رب کریم دا غواده او خیر خیر او برکات نصیب کړي د پیر سه پکور او خاندان او ټولونو باندې او په اولاد ما ماته راړه صحیح ده ټوټه ته وګورم به باندې شروع کړم صحیح ده نا واتساپ کولای نشي WhatsApp کې مده درنه چیک پې کوم